أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. سورة النور 58 نمبر آیت تے. فدیتونو کی نور آداب ذکر کیگی او تقابل د صفات ذکر کیږي د مؤمن او د منافق، د مؤمنان او د منافقان، او رد دی په منافقانو باندې. مخکې آداب ذکر شو، دلته آداب ذکر کړي. بعض علما وایي چې مخکې آداب د پاره د عمل ذکر شو، او دا آداب د تمییز د مؤمن او د منافق دي. چې څوک عمل کوي هغه مؤمن دی، او چې عمل پر نه کوي هغه منافق دی. مفسرین لیکي چې دا فرق دومره غوره نه دی. ظاهر دا چې مخکې د کور نه خارجي آداب او دلته د کور داخلي آداب دي او احکام ذکر کیږي، او دا ټول د عفت او د پاک دامنۍ او د پردې سره متعلق خبرې ذکر کیږي په آیاتونو کې. لیستأذنکم، په دې کې مراد وینځي غلامان او خادمان دي او د کور ماشومان. مخکې دا خبره ذکر شوه چې ماشومان، صغیرانه، واړه خلک او د کور خادمان دا کور ته که ځي راځي اجازه نه لري، پروا نه کوي. خو دې تونو کې وایي چې نه، په درې حالاتو کې به هر څوک اجازه لري، که وړوکی، که غټي، که زنانه، که نارینه، که خادم او که ماشومي، که غلامي، که هر څوک. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والاو. دا خبر ذکر کوي چې ایمان والاو، ذکر د ایمان تقاضا ده چې په دې خبرو ته عمل کې. ایمان والاو یستأذنکم، اجازت دی وغواړي، یعنی اجازت دی غواړي څوک؟ الذین ملکت ایمانکم، هغه کسان چې مالکان دي خلاصونه ستاسي. والذین وکسان لم یبلغوا الحلم منکم، چې نه دي رسېدلي بلوغ ته ستاسې نه. 3 مرات، 3 اوقاتو کې، 3 اوقاتو کې، که وړوکی، که غټي، اگر که خادم دی، اگر که ماشوم دی. یو چا کوټې ته ورځي بې اجازې مه ورځه. من قبل صلاة الفجر، مخکې د سهار د مانځه نه. ځکه سهار مانځه نه مخکې انسان ودی که نه. وحین تضعون ثیابکم من الظهیرة، او کله چې ږدئ تاسو جامې خپلې په وخت غرمه کې. ومن بعد صلاة العشاء، وروسته د ماخوستن د مانځه نه. 3 عورات لکم، دا 3 وختونه د پردې دي ستاسو دپاره. دا 3 اوقات دي. لیس علیکم ولا علیهم جناح، دا استثناء به ذکر کوي د دې نه. دې 3 اوقاتو کې اجازه طلب کولی شي. مخکې ذکر شو چې ماشومان، خادمان، دا کوي اجازه رشي، بعضې حالاتو کې پروا نه کوي. دې 3 اوقاتو کې به هر څوک اجازه اخلي، حتی که یو څوک د ماخستن مانځه نه بعد او د غرمې په خوب کې او د سهار مانځه نه مخکې ورور د ورور اتاق ته نشي تللی، زوی د مور اتاق ته نشي تللی، مور د زوی اتاق ته نشي تللی. ماشوم او که خادم دی، وړوکی ته، که غټ ته، چې د هر چا کوټې ته ورځي، په دې 3 حالت کې به اجازه حتما اخلي. بلکې نه به ورځي 3 حالاتو کې: ماخوستن مانځه نه بعد، د غرمې په ټیم کې، د سهار مانځه نه مخکې. وحین تضعون ثیابکم، بعض علماو د دې نه مراد ټولې جامې دي. د جامې ایستل ځکه وایي د قرآن کریم چې راغلی دی، دا خو ټولې دنیا ته راغلی، د هر زمانې د هر وخت سره لګېږي. خو د عرب چې دي، د عربان خاص کر د مکې خلک، دا صحیح ګرمې دي، جغرافي حساب سره استوا خط ته نږدې دي. هغه به جامې مکملې لرې کولې. بعضې وایي ظاهري جامې لرې کول ته مراد دي. خو انسان چې وده کېږي طبعا زنګون نه پاس څخه دا عورت کې داخله ده. یا سړی د غرمې په خوب کې قیلوله کوي. د قیلولې خوب سنت دی، زموږ استاد چې خلکو کې رواج نه دی. ماسپښین مانځه نه وروسته کې او که مخکې کې. د دې وجې نه ولې خلک د قیلولې خوب سره عادت نه دي، خلک تهجدو سره عادت نه دي. که څوک تهجدو سره عادت وي، هغه به قیلوله حتما کوي. حسن بصری رحمه الله په بازار کې څه خلک کل روان دي، ګرځي را ګرځي. هغه ویل چې ارا لیلهم لیل سوء، زه د دې خلکو شپه ناکاره ګورم.
دو چې دی وحي ګرځي را ګرځي معلومیږي دا خلک تهجد نه کوي. من الظهیره معنا د غرمه کې، ځکه غرمه کې خلک ودې کېږي د قیلولې ټیم دی نو په کار چې ورنشي سار باندې را مخ کې د خلکو د خوب ټیم دی باید ورنشي. تهجد د خلک را پاسېږي، تهجد د خلک کله پاسېږي چې کله د غرمې خوب کوي. ثلاث عورات لکم ای ثلاث اوقات لکشف عورات لکم، دا درې وختونه دي د لپاره چې دی وخت کې انسانان په داسې حالت کې چې په حالت د بې پردګۍ کې دی وخت کې به اجازه حتما غواړي، او که اجازه درته ونشي نو بیا به د چا د تکلیف سبب نه ګرځي. عبدالله بن عباس نه کړی کنه وای په دې درې آیتونو باندې اکثره خلکو ایمان نه راوړي، خلک په عمل نه کوي. یو د هغې نه دا آیات دی چې اجازه خلک نه اخلي، او دویم واذا حضر القسمة اولي القربى هغه دا دی یو ځکه میراث تقسیمیږي او خپلوان راغله، په خپلوانو کې مطلب دا دی کاکا زامن ترو زامن دانې زیرې خپلوان راغله، نو دې خپلوان ته په میراث کې برخه ورکول دا مستحبه طریقه ده، استحبابي طریقه ده. عام مفسرین د دې په تفسیر کې دا خبره ذکر کوي واذا حضر القسمة کله چې حاضر شي تقسیم د مال ته څوک د خپلوان کې تروزه مامازیه د خپل په کې راځي میراث کې برخه نشته، خو که استحبابا سو ورتور کې دا بوره ده په دې باندې خلک عمل نه کوي. او دې ان